ښځې کار ته پرېږدي، جنکیان مکتب ته پرېږدي، مکتب دروازې خلاصې کړي. زه ډاکټره شم، زه به مې خلک خدمت وکړم. افغان میرمنې او د دوی کلنۍ مشاعره. په کابل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې چې د بیلابیلو سیمو لسګونه ښځینه شاعرانو ګډون کړی و، په خپل وار یې شعرونه وړاندې کړل. د سقوط په ښار کې چا لپاره بل یې، د سقوط په ښار کې چا لپاره بل یې، زه او ته مثال کې ورته یو څراغه. یو شعر دی وی نو څه به شي چې کړې مې بس په یو نظر خرسند، نو څه به شي چې کړې مې بس په یو نظر خرسند، یا راکړې اور د مینې چې ترې شمه بهرمند. څه به کړمه زه د لوی لقمان نصیحتونه، څه به کړمه زه د لوی لقمان نصیحتونه، منلی مې د یار دی هر یو بیت سم لکه پند. د میرمن کلتوري بهیر یاده مشاعره د خوشحال خان بابا فکري بهیر په ملتیا د رڼا تر نامه لاندې ترسره شوه، چې هدف یې د ښځو حقونو ملاتړ او د مسؤلینو په خبره یې چې په هیواد کې د هر بدلون قرباني ښځې ورکوي او ترې ډېرې متاثره کیږي. طبعا ادب مو د ښځو راټولول، د ښځو تشویق، د دوی د هنري او ادبي فعالیتونه دوی ته رشد ورکول، د دوی د کتابونه او مقالې او رسالې چاپول، په څنګ کې د دوی د شعرونو ته یعنی پخول او د دوی د شعرونو په باندې کره کتنه. د میرمن کلتوري بهیر په یاده کلنۍ مشاعره کې د ښځو د هڅونې او ملاتړ لپاره د انجونو لخوا لنډې کیسې، شعرونه، ادبي ټوټې او کاکړۍ غاړې وړاندې شوې. ځوان په چپرکټ پراته 15 کلن ماشوم ته سترګې نیولې وې. ماشوم وخوځېد، ټوله کوټه یې تر سترګو تېره کړه. خپلې یوې پښې ته یې وکتل او د بلې پښې په ځای پرتې کمپلې ته ښه شیبه ځیر شو. پلار ته یې ورپام شو چې له ډنډ سترګو یې یوه اوښکه په مخ وغړېده. دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې، ونې پاڼې ځورېدلې دي صاحبه، اوښکې اوښکې دغه ښار چې درته ښکاري مکتبه یې ژړېدلې دي صاحبه، او دا په مخ دې پسرلي چې خزان خور دی، د چا هیلې رژېدلې دي صاحبه. د غونډې ګډونوالو د خپلو کیسو، شعرونو، ادبي ټوټو ترڅنګ له سرپرست حکومت څخه د انجونو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره چې اسلام نارینه‌و او ښځینه‌و ته د تعلیم کولو مساوي حقونه ورکړي، نو حکومت دې هم د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي. د اسلامي امارت نه مو یوازې زما غوښتنه نه بلکې د ټول ملت د افغان ولس دغه غوښتنه ده چې یعنی دوی هغه لوڼې او هغه خویندې چې له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي او د مکتب دروازې پر مخ باندې تړلې پاتې شوي دي، یعنی هغه ورته پرانیسي، یعنی دغه هغه حق دی چې الله متعالی ورته ورکړی دی. دا د هغو مشاعرو د جمع ده چې د ښځینه‌و لپاره ده او دا یو ښه پیغام لري. دا دی چې ښځینه‌وې ټولې پرېښودل شي خپل مکتبونو ته، یعنی هماغه د ریښې نه پرېښول شي، یعنی ټولې ماشومان یې پرېښول شي چې ټولې ښځینه دي، او د موږ غږ هم همدغه دی چې تر حکومته پورې ورسیږي. د یادونې وړ ده چې یاده مشاعره په کال کې یو ځل د میرمن کلتوري بهیر لخوا د ښځو د هڅونې په خاطر ترسره کیږي، چې دا ځل هم پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو ښځو ګډون کړی و. د غونډې په پای کې د کال د غور انجونو لپاره ځانګړې ډالۍ هم ورکړل شوې. عبیدالله حیدرزی، CNG، کابل.